چې کله هم پېټرول پمپ ته ورسي شل پېټرول پمپ ته نو د ګاډي نه به کوزېږئ په بایک باندې راغلی نو د ګاډي نه به کوزېږي تر هغې پورې ورته تیل نه چې څو پورې ته کوشوی نه یې انشاءالله ویښته راله سیټ کوي ډېره ټایم وشو ګبر شوی یم السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان به ښه یئ روغ او جوړ یئ یخې یخې هواګانې دي ماشاءالله ماشاءالله او نیو ولاګ کې درته ویلکم کوم دا ټایم روان یم تاسو ته به اندازه کېږي زما ویښته هم ډېر زیات غټ شوي دي بازار سیټ ته روان وم نو ما ویل زه به د کلي نه ولاګ سټارټ کړم د کلي ښکلا په ور کې اول راولم بیا به هغې نه بعد زه بازار ته ځم نو دومره زبردسته هوا لګي دومره چې حد پې تمام دی ماشاءالله مسپرلي هوا ده نو خامخا نو دې پټي کې وروستو چې کوم یو دی مټر شوي دي مخامخ چې کوم پټی نو هغې کې شوي دي شاټ شم انشاءالله تعالی ځو ټول ملګري ولاګ ګورئ ښه په مینه باندې زموږ سره اوسئ ګورئ ښه زموږ سره اوسئ دا ټایم روانګي سټارټ شوه او په ارام ارام به دې ځي نه وځو لاړ شو مین روډ ته چې مین روډ ته وځو نو چې کوم هغه تیر ولاګ تاسو وکته نو هغې کې چې کوم بایک وایس و د مایک والا هغه څنګه و تاسو ته څنګه لګېدو نو هغه هم راته ووایي ټول ملګري او اوس دا ټایم مونږ مین روډ ته ووتو مین روډ ته او سفر خپل جاري شو انشاءالله ونې داسې خشکې خشکې دي خشکې خشکې ما ته دې ملګري کمنټ کې ووایي چې داسې ولاګینګ ستاسو خوښ وي د بایک والا چې بایک باندې ګرځو او تاسو ویو هم انجوی کوئ زموږ خبرې هم تاسو اورئ نو مزه درکوي که نه درکوي او دې سیټ ته هم پټي دي دې سیټ ته هم پټي دي روډ ډېر زبردست صفا روډ دی ماشاءالله ماشاءالله انشاءالله کوشش دی چې په بایک باندې ټریولینګ وکړو داسې مختلف ډفرنټ ځایونو ته لاړ شو هغه تاسو ته وښایو دلته داسې نږدې علاقې دي چې هغه تاسو نه دي کتلي نو انشاءالله تعالی زه به مکمل کوشش کوم چې زه بایک باندې دا علاقې تاسو ته ټولې وښیم او تاسو دا علاقې وګورئ دا ټایم دا ګریډ سټیشن دی 7 ګریډ سټیشن دلته ورسېدو هلکه ویلینګ ګوره مه کوئ ګوره دغه ملګری لاړو که نه دی ویلینګ کوي بایک باندې نو ویلینګ مه کوئ بیخي ښه شی نه دی لکه که ته پروزې نو ته مکمل بایک خواس هم خطره وي خو لکه بیا د ستا چانس د مرګ نه بچ کېده ډېر ګران شي دلته چې کومې سوزکې ولاړې دا سوزکې ځي چونګي ته کوواټۍ ته آی تھنک اجیکې مډې ته هم ځي یا به نه ځي خو دغه علاقو ته ځي پېښور ته ښکته مین کوواټ روډ ته مونږ انټر شو دا ټایم رش ډېر زیات دي ډرایوینګ به ډېر زیات په احتیاط کوو چې کوم ملګري ګوري بایک ورسره تاسو هم ډرایوینګ ډېر زیات په احتیاط کوئ ولې چې اکثر دلته اکسیډنټ وشي او اکثر پکې خلک مري نو چې څومره مونږ په طریقه ځو نو هغومره به وایي چې احتیاط افسوس سے بهتر ہے نو احتیاط به مونږ کوو هلته به مونږ بچ کېږو ټولې خبرې تاسو مونږ سره لګي کمنټ کې شیر کوئ چې مونږ ته پته لګي چې څه غلطي وي چې هغه مونږ ته اندازه کېږي داسې ډېر ملګري زمونږ ویډیوز ګوري او ویډیو یې خوښېږي او بیا مونږ ته کمنټ وکړي چې مونږ به څنګه یوټیوب چینل کوو او دا به څنګه سټارټ کوو نو دا څه دومره ګران کار نه دی خو ګران کار یو دا دی چې بس کیمره فیس کول لږ ګران کار دی نور هر څه آسان دي نور هر څه وشي خو تاسو دا خپل کانفیډنس چې کوم یو دی نو دا بس کیمرې ته شو کوئ نو هله به ستاسو لینډ صحیح رواني مونږ دا ټایم ورسېدو سکیم چوک ته
دې سکیم چوک کې دلته ما اکسیډنټ هم کړی و که تاسو ته یاد شي هغه ولاګ تاسو کتلی وي نو دلته سکیم چوک کې ما اکسیډنټ کړی و دلته ما اکسیډنټ کړی و ښه سکیم چوک کې دې ځای کې ما اکسیډنټ کړی و هغه لاس ته خو الله خیر کړی و بس کیمره مې ماته شوې وه او زه بچ شوی وم بس رش ډیر زیات دی دغه لاس ته ډیر رش دی دا ټیم مونږ قمردین ګړی پل لرو رسیدو چې قمردین ګړی پل لرو رسیدو اوس په سیده ټیکنیکل کالج ته لاړ شو ټیکنیکل کالج ته نه ټیکنیکل کالج سره رښتیا ملګری لوکیشن سند کوی دی لوکیشن باندې راشه نو ور روان یم چې څه وایي A few minutes later. دا ټیم مونږ رسیدو ډینس پلازې لا پټرول پمپ ته راغلو دلته به تیل واچو تیل 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 پټرول پمپ کې تیل 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 خو چې کله هم پټرول پمپ ته ورسي شل پټرول پمپ ته نو د ګاډي نه به کوزیږي چې در مطلب په بایک باندې راغلی نو د ګاډي نه به کوزیږي تر هغې پورې ورته تیل نه چې څو پورې ته کوشوی نه سلام علیکم صبر واچو څنګه یې ښایي دا کیمره ده جی په دې باندې دا د خلکو ته دا خیم پټرول مې واچول تیل مونږ واچول او زو روان یو تیل هم واچول پمپ نه بهر ووتو روان یو صدر ته صدر کې به ویښته جوړوم ځان به لږ سیټ کوم ډېر ټایم وشو نیله نه یم ورغلی رش ډېر زیات دی ویډیو کې دې راولم هاي هاي چې ستړی شي څکاوي ته راشي لږ براله نن براله لږ دغه هم کې مالش پم کې چې لږ راښه شمه ډېر وخت وشو دا انشاءالله بېخته راله سیټ کوي ډېر ټایم وشو ببر شوی یم हम ज्यादा फेमस तो नहीं लेकिन हमारे चर्चे उन महफिलों में भी होते हैं जहां पर हम खुद मौजूद नहीं होते ویښته مې جوړ کړه ګیره هم جوړه شو بس اوس دې وایي چې لږ پیشواز دله کوم د فرمایش باندې کوم ټیک شو مونږ نه وخت خلک راوړل رانه ویرېده دا ډېر سیټ شو